अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झूठी खबरों पर ध्यान न दें। मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मेरे मरने की खबरें चल रही है बिल्कुल झूठी हैं और पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को जो झूठी खबरें चलाकर किसी की फैमिलीज़ को, किसी के दोस्तों को, किसी के माँ बाप को परेशान करते हैं। उनको क्या पता कि मेरी मरने की खबरें सुनकर मेरे घर वालों पर क्या बीती होगी। और जिस टाइम ये खबरें चल रही थी तब मैं KPK था और वहाँ पे नेटवर्क भी ملګرو د دې هلک کم پیغام چې دی هغه راغی او تاسو واورېدو، یعنی مکمل پکې هغه وایي چې آیا زه مړ نه یم ژوندی یم، او دا خلک چې کم دی هغه هر څه دروغ شیر کوي، داسې قسمه خبرې چې کم دی هغه کوي. او تاسو چې کم دی هغه په سوشل میډیا به کتلی هم وي، یعنی کم لکه ډېر زیات په ټیک ټاک باندې چلیږي، وایي چې دا مړ دی او دا لکه زه به اوس تاسو ته ویم، ما تاسو سره تېر شوي ویډیو هم شیر کړله. لکه د دې کم اکاونټ چې دی هغې ته که تاسو راشئ، دا اکاونټ دی د ټیک ټاک، او په دې باندې تاسو سره چې ما ویډیو شیر کړو په وخت کې 60K فالوور، اوس چې کوم دی 77.2K فالوور ته رسیدل دي. د دې کوم ویډیوګانې چې دي ګورئ، دا ویډیو به اوس بیا اپلوډ کړله، دا وینئ 4 ګنټې وشوې چې دا ویډیو اپلوډ کړې ده. دا ویډیو دا نو په دې دا هلک دی، تاسو ته په دې سکرین باندې صبر ښه زه تصویر ښیم، دقه هلک دی دا خو په سوشل میډیا بس یو قصه شروع شوې ده. نو اوس په دې سوشل میډیا چې دروغ روان شي د هغې حقیقت بیا ښکاره کول ډېره زیاته مشکله وي. نو ما غوښته تاسو سره کومه ویډیو د هلک چې راغلی وه تاسو سره شریک کړم. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.